السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر نن چهارشنبه د 1404 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې شلمه نیټه چې د 2025 کال د اپریل میاشتې له نیمې نیټې سره سمون خوري له سکون راډیو ویبپاڼې او خپل رسنیو د نیوزیلنډ او مهمو خبرونو ته زافي زحمت نصرت درکړی کوم. تیرونې د تورخم له لارې 4000 کډوالي کورنۍ راستنې شوې دي. د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي چې د روانې ونې په اوږدو کې د تورخم له لارې 4000 کورنۍ راستنې شوې دي. د ننګرهار د رسنیو مرکز په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له پاکستانه راستانه شوي ډېری کډوال په اجباري ډول راایستل شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي دغه کورنۍ د پښتونخوا په ګډون د پاکستان، پنجاب او یو شمېر نورو سیمو څخه راغلي دي. وروسته له هغې چې پاکستان له لورې افغان کډوالو ته ټاکل شوی ضرب الاجل پای ته ورسېد. د کډوالو نړیوال سازمان له اسلام آباد وغوښتل چې د کډوالو ستنولو کې له انساني چلند کار واخلي. په همدې مهال بیا یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستانه راستنې شوي وایي پاکستاني حکومت ورسره ناسم چلند کړی او خپلې شتمنۍ ترې په زور ګرځولې دي. تیر کال په هیواد کې نږدې 518,000 زیږون کارتونه ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې په تیر یو کال کې نږدې 518 تنه زیږون کارتونه ویشلي دي چې له ډلې یې 250,986 ښځینه وو او 256,000 او 904 نارینه وو ته ویشل شوي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې له دې جملې یوازې په کابل ښار کې د اسان خدمت مرکزونو او په سرای شمالي کمپلکس کې د نفوسو د احوال ثبتولو خدمتونو ریاست له لوري 160,000 او 212 هیوادوالو ته د زیږون کارتونو د ویش خدمتونه وړاندې شوي دي. د مسؤلینو په وینا چې د دې ادارې د نفوسو د احوالو ثبتولو خدمتونو ریاست تیر کال یوازې په کابل کې شاوخوا 4,000 او 940 هیوادوالو ته د مړینو د ثبت اړوند خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د پاکستان له زندانونو 19 نور افغانان خوشي شول. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه خوشي شوي 19 تنه افغان بندیان هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دغه کسان د پاکستان له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو او د 5 ورځو څخه تر 1 میاشتې پورې په بند کې وو. که څه هم دغه کډوالو د نیول کېدو لامل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دغه کسان تر ډېره د اوسېدو قانوني اسناد د نشتوالي له امله نیول کېږي. کډوالو چارو وزارت ویلي چې دغه کسان تر خپل نوملیکنې او بشري مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته لېږدول شوي دي. ایراني چارواکو افغانستان سره پر علمي همکاریو ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگ دلی د ایران د علومو تحقیقاتو او ټکنالوژي وزیر ډاکټر سیمایي سراف سره کتلې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پاڼه لیکي چې په دې لیدنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د زده کړو او علومو په تړاو خبرې شوې دي. ډاکټر سیمایي سراف له افغانستان سره په یادو برخو کې له هر ډول همکاریو هرکلی کړی دی. په دومینیکا هیواد کې د نایټ کلب چت لوېدو له امله 98 تنه مړه شوي دي. د دومینیکا هیواد د پلازمینې سانټو دومینیکا ښار د یوه نایټ کلب د چت لوېدو له امله 98 کسان مړه شوي دي او 160 نور ټپیان دي. په مړه شوو کې د دغه هیواد د شرقي ولایت والي او د بیسبال میجر لیګ پخوانی لوبغاړی او د کټاویل دوتل هم شامل دي. د راپورونو له مخې شاوخوا 400 ژغورونکي او مرستندویه ډلو غړي د احتمالي ژوندي پاتو جسدونو د رایستلو لپاره هڅې کوي. د یاد هیواد د بیړنیو عملیاتو مرکز رئیس خوان مانویل مینډیز ویلي دي چې د وژل شوو لومړنۍ شمېرې 98 ته لوړې شوې او ښایي له دې هم لوړې شي. یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې د چت لوېدو پر مهال یاد نایټ کلب کې له 500 څخه تر 1000 کسانو شتون درلود. دا ول سکون د نیوزیلند مهمه ورستي خبرونه تر بیا د الله په امان.